د ورور سوال کړی دی وي زما بچي د ډېر وخت نه نشتي او بعض حضرات ماله قسمه قسم وظیفې راکوي چې اوس د بیانونو اورېدو نه بعد زه په هغې کې شکي شوی یم. څوک وایي چې د الله پلانی نوم به دومره زره پیرې وی، څوک وایي 1 لاک پیرې به وی او د دې سره به دومره نفلونه کې. سوال دا دی چې دا قسمه وظیفې د قرآن او د حدیث په رڼا کې دا صحیح دي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. اول دا خبره یاده کړئ چې د الله ذکر کول، الله یادول، دم درود دا شتي شریعت کې او عبادت دی، خو د هغې لپاره آداب دي، د هغې لپاره طریقه ده. هر چې دا طریقه زموږ په ملکونو کې مشهوره چې د الله پلانی نوم دومره زره پیرې وایه، ماښام دومره وایه، سحر دومره وایه او د شپې دومره. دا طریقه قرآن او حدیث کې نه ده ثابت. اوس ګوره الله را بلل د الله په نومونو د بیمارۍ د ښه کېدو دپاره دا خو ثابت دی او جایز دی. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله ښایسته نومونه دي، الله پرې رابلی. ته چې د الله نومونه هلې او الله پرې رابلي دا خو عبادت دی، دا روا دی، د هېڅوک ناروا نه. او حدیث کې دي صحیح بخاري کې چې کله به رسول صلی وسلم په چا باندې دم اچو نو دا به وي اذهب البأس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤک. نو دې کې وایي انت الشافي، ته شفا ورکوونکی ذات یې، نوم د الله به دا واغستو. دا جایز دی او دغه طریقه ده. خو کله مسله ورانیږي دلته چې کله ته د الله یو نوم خاص کې، بیا د هغې دپاره شمار خاص کې، بیا د هغې دپاره وخت خاص کې، بیا د هغې د ویلو دپاره یو خاص کیفیت بیان کې. دلته بیا موږ تا ودرو چې لږ صبر وکړه، په دې څه دلیل دی او په دې به خفه کېږو نه، دا دین دی. لکه ته زما خواله راغلې او ما ته دا ووایې چېرې ما ته یو مشکل دی، بچي نه کېږي یا بله مسله ده، بله مسله، او زه تا ته دا یم چې الله رابله د الله په نومونو فریاد ورته کوه چې څومره یې کولی شي کوه، لږ یو څه. اوس دې ځای کې ما څوک نه شي ملامته کولی، ما خو دلته د شرعي لار وښوه چې ته الله رابله، د الله نومونه، د الله صفات الله ته وسیله کوه. خو چې کله زه تا ته دا ووایم چې د الله پلانې نوم دا به 1.5 زره پیرې وی، هغه هر نوم دی لکه خالق، المصور، اکثر دا نوم په وظیفه کې ورکوي، المصور، الباری، دا به 1.5 زره پیرې وی یا 40 زره یا 50 زره پیرې، 100 زره به سحر وی، 100 زره به ماښام وی. د دې سره به 2 روجې نیسي، د دې سره به دا کې دا به کې. نو دلته یو کس ما ته وایي چې دا چې کومه تا طریقه وښو، دا شمار دې وښو، دا سحر او ماښام دې پکې ووي، دا نفلونه دې ورسره ووي 2 رکاته یا 2 روجې دې ووي، په دې څه دلیل دی؟ دا سوال د ده مناسب دی که نامناسب دی؟ نه دی مناسب که نه؟ مناسب دی، ځکه چې عام عبادت دی. الله ته فریاد کوه، عام تا ته څوک دلیل نه غواړي، هره مسله کې به الله ته فریاد کوي. خو چې کله ته یو عبادت له خاص کیفیت جوړ کړي که نه، بیا به درنه موږ تپوس کوو، هغې به بیا خفه کېږي نه. لکه اوس یو سړی دی 2 رکاته لمونځ کوي، 4 رکاته لمونځ کوي چې الله زما یو حاجت پوره کړي او الله ته فریاد کوي. څوک ورته څه ویلی شي؟ لګیا دي، سل خو دې وکړي. بل طرف ته یو سړی دی، هغه وایي 6 رکاته به کوې، په اولني رکات کې به پلانې صورت 15 پیرې وی، په دویم کې به پلانې صورت 20 پیرې. دلته به اوس موږ تپوس کوو که نه؟ تپوس به څه کوو؟ دا طریقه کوم ځای کې ده؟ یاره وایي دا طریقه خو پلاني روایت کې راغلی ده او سند یې صحیح دی، موږ یې سره موږ به عمل کوو. خو که څه یې ونه ښوو بیا به دا بدعت دی. دا قسمه وظیفې چې زموږ په دې ملکونو کې ورکړی کېږي دا اکثر وایم دا بې دلیله دا بې سنده.
چې د الله پلانې نوم دومره زره پیرې وایي او د الله پلانې نوم په دې طریقې سره وایي او دا خلک دې سره د کړي دي دا هلته یو لوی تجارت دی لوی تجارت دی خفه کېږو به نه د دې نه بعضو حضراتو سره د احترام یې ویم چې خفه نه شي او که خفه شي الله دې خوشحاله کړي هغوی ته لوی تجارت جوړ کړی په دې ټول کاروبار روان دی دا د پلاني کار وظیفه ده دا د پلاني کار وظیفه ده دا د هغې وظیفه ده دا د دې وظیفه ده هسې الله ته فریاد کول وظیفه نه ده لکه یو سړی ستا خواله راغی تا ته وایي وروره زما بچي نه کېږي او تا ورته وایي چې الله ته جړاګانې کوه دعاګانې غواړه د دې نه بله اوچته وظیفه کومه وه ته ورته وایې د شپې چې کله راپاسې تهجد ویلی 2 رکعته لمونځ کوه په کې الله ته جاړه او د الله نه بچي وغواړه د الله نه رزق وغواړه د الله نه روغ صحت وغواړه بس دی که شریعت کې یو خاص قسم وظیفه ده یو خاص مسلې دپاره راغلی بیا خو یې منو چې دلیل پې وي خو چې دلیل پې نه وي نو بیا که راته پلار او نیکه بیاني هم نه یې منو ورسره دا مسله یاده کوي ګوره د بچو نه کېدو په دې باب کې دا عقیده یاده ساتئ چې رب العالمین په لاس کې هر څه دي لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء الله وی په سورة الشورا کې وی د ځمکې او د اسمانونو باچایي د الله په لاس کې د څه چې وغواړي هغه پیدا کوي یهب لمن یشاء اناث ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما رب العالمین باچایي ده چاته وغواړي زامن ورکوي چاته وغواړي صرف لونه ورکوي چاته وغواړي زامن او لونه وله ورکوي او چاله د سره نه ورکوي ګوره د آیت د الله په ډېرو خوږو نومونو سره ختم شوی دی انه علیم قدیر الله پوهه دی او قادر دی قادر دی دا خو واضحه ده ځکه چې د هر څه د هغه په لاس کې د مخلوق د هغه دی نو بیا پوهه دی دې کې زموږ دپاره تسلي ده رب العالمین په دې ښه پوهېږي چې دې بنده دپاره څه مناسب دي چې کله الله چاله بچي نه ورکوي که نه نو دې سوچ دې خبرې ته وکړي چې زما د بچو نه کېدو کې به خیر او د دې نه دې څه خبر دی او رب العالمین ته پته دی چې مستقبل کې دکه بچي د ده د ذلت ذریعه ګرځي یا د ده د دیندارۍ د تباه کېدو ذریعه ګرځي یا د د آخرت ته خرابېدو ذریعه ګرځي او که موږ ته د دې پته وی دا بچي به موږ غوښتلی وي ډېر خلک داسې دي چې بچو دومره تنګ کړي چې هغه دا چغې ووي د دوی نه نه بچي ښه رب العالمین په هر کار کې حکمت دی چاله چې صرف لونه ورکوي په دې کې خیر دی چاله چې صرف زامن ورکوي په دې کې خیر دی چاله چې زامن او لونه دواړه ورکوي په دې کې خیر نو دا خبره یاده ساتئ او سوچ کوئ د خلکو په حالاتو کې په دې بعضو خلکو باندې امتحانونه راغلي دي که نه الله له بچي ورکړي دي بد عمله د مور پلار او د مور پلار او صرف مور پلار نه د ټول قام قبیلې ژوندې چې دی لنډ تنګ کړی ته داسې بچي غواړي د الله نه خو بعضو خلکو ته ګور رب العالمین له بچي ورکړي دي معذوره په کور کې ورته لوی بچی به پروت وي ثابت د ړقېدو نه هغه بیماري په هغه خرچې کول د ده سره غریبي مور غریبه ورته ناست دی سهار ماښام ته داسې بچی د الله نه غواړي نو دې هر څه کې سوچ کوئ او د مؤمن په هر کار کې خیر دی هغه حدیث به تاسو اورېدلی صحیح مسلم کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عجبا لامر المؤمن تعجب دی د مؤمن په خبره ولي وایي د هغه په هره خبره کې خیر دی او دا صرف د مؤمن دپاره بل چا دپاره نه دی ان اصابته سرا شکر فکان خیر له که څه خوشحالي پرې راشي نو شکر د الله ادا کوي دا د ده دپاره غوره دي و ان اصابته ضرا او که څه مصیبت او غم درد تکلیف راشي صبر نو صبر وکړي فکان خیر له دا د ده دپاره غوره دي معنی ده چې په سخته کې د مؤمن خیر دی په راحته کې د مؤمن خیر دی دی چې شکر ادا کوي اجر ورته میلاویږي دی چې صبر کوي نو اجر ورته میلاویږي زما ټولو غرونو خویندو ته مشرانو کشرانو ته دا نصیحت دی چې چا په نصیب کې بچي نشته صبر کوئ او په هر حال کې د الله شکر ادا کوئ موت ته د خپل خیر نه او د روان وخت نه یو خبر الله رب العزت د هغې نه ښه خبر دی څوک دا وایي چې زما د رزق به څه کېږي دا کچه سوچونه چې زما د رزق به څه کېږي رزق الله رب العزت تعالی درکوي که ته بوډای شوې د 80 کالو شوې د 70 کالو شو بچي دي نو الله دې په نصیب کې رزق لیکلی او ښه پراخه رزق وي او موږ ډېر د بچو پلاران لیدلی دي چې هغه په لارو کې سوالونه کوي
بیماران دي، غریبانان دي، فقیران دي، سره د بچو. خبره ټول د الله په لاس کې. تر الله سره رابطه مضبوطه ساته چې رب العالمین رزق درکو. بچې نه چې په دې دنیا کې هېڅوک نه تا ته به ستا رزق میلاویږي، او چې نه یې درکو چې د 100 زامن یې که نه او ښه پهلوانان یې 1 روپۍ به مو نه دي. اعتماد اولنی او اخرنی په خپل رب باندې ساته. صحیح ده موږ اسباب لټو دنیا کې، خو زموږ په دې اسبابو داسې یقین نه دی چې هر څه د دې اسبابو کې دي، بلکې زموږ خو ایمان دا دی چې د اسباب جوړونکی هم الله دی. 2 کسان دي، 2 کسان سحر وځي اسباب لټوي د رزق د ګټلو. اسباب ګورو دواړو ولټول، دواړه مزدورۍ له ووتو. هسې د هغه خلکو خبره کوم ده چې په اسبابو یې سم ایمان راوړی، ماښام چې راشي هغه یو پیسې ښه بلها ګټلي او بل د سره ګټلي نه دي. اوس دې ځای کې به ته څه وایې ستا خو په اسبابو باندې ایمان دی، ته اسباب هم ولټول بیا دې هم رزق رانه وړو دی بل ته. خبره اصل کې دا ده چې رب العالمین چا له رزق ورکوي، چا له بچي ورکوي، چا له دنیا ورکوي، چا له نه ورکوي. په دې هر څه کې خیر دی، او په خپل تقدیر باندې خوشحاله اوسه او راضي اوسه. تقدیر ته، نصیب ته کنځلي کول، خیرې کول دا د بېدینو خلکو کار دی، ځکه چې تقدیر الله لیکلی دی. او چې ته تقدیر ته بدې ردې وې نو ته هغه تقدیر ته بدې ردې وې کوم چې رب العالمین ستا دپاره لیکلی دی. او که زموږ په دې باندې ایمان مضبوط شو، ورب الکعبه زموږ د ژوند به دومره په ارام شي، دومره په ارام، د سکون ژوند. اوس لنډه ده چې الله زموږ په نصیب کې لیکلې وه، الله زموږ په نصیب کې نه وه لیکلې. خبره ختمه شوه. نو سوچونه فکرونه به دې څه شي، अब ختم شي. نه به پردو بلډینګانو ته ګوري، نه به پردو ګاډو ته ګوري، نه به بیا د چا جیبونو ته ګوري، نه به د چا دیاړیانې حسابې، نه به د چا تنخواګانې حسابې، نه به د چا سپینو جامو ته ګوري، نه به د چا تورو سپلو ته ګوري. مطمئن د باچایانو ژوند به تېری که غریبي او که مالدارې، ځکه چې هلته عقیدې مضبوطه ده چې څه زما رب لیکلي هغه به ما ته رارسي، او چې څه زما په نصیب نه دي لیکلي هغه ما ته نه رارسي. پوه شوئ که نه؟ نو دا منځ کې هسې نصیحت راغی د هغه چا دپاره چې بچي ول الله رب العزت نه دي ورکړي، او امید هر وخت ساتئ د الله نه. کله الله وغوښتو الله به له بچي ورکړي، او چې چا له صرف لوڼه ورکړي دي هغوی له پکار چې صبر کوي، چا له صرف زامن ورکړي دي هغوی له پکار چې صبر کوي، او په هر څه کې څه دي، په هر څه کې خیر دی. ښه دا سوال تاسو واورېدو کوم چې د شیخ صاحب نه دا یو ملګري کړی و چې زما د واده ډېر ټایم وشو او قسم قسم عمل مې وکړو خو بچي مې نه کېږي، ما ته څه طریقه وښیه. شیخ صاحب ډېر قیمتي بیان وکړو، ډېر قیمتي خبرې پرې وکړلې. امید کوو چې دا به ستاسو خوښې شوي وي، او لازمي خپلو ملګرو سره مخکې شیر کړئ چې هغوی هم د داسې قسم بیانونو نه فایده واخلي. ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې. موږ له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله.